د پاکستان طلب نامه یک تلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن چهارشنبه د لړم یا اقرب اومه چې د اکتوبر میاشتې 29 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان د امپراتورانو هدیره. تاجکستان پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ افغانستان د امپراتوري هدیره بولي او له افغان ولس سره سوله کول تر ټولو غوره انتخاب دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه. له بې پایلو خبرو وروسته پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې نوي اقدامات پیل کړي دي. او پر غزه د اسرایلو تازه بریدونو کې 26 فلسطینیان شهیدان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې رئیس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د پوځ مشر اسم منیر ته یې مشوره ورکړې چې له افغانستان سره د سولې لاره خپله کړي. نوموړي اسم منیر ته یادونه کړې چې تاریخ افغانستان د امپراتوري هدیره بولي او له افغان ولس سره سوله کول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید له جګړې محوره سیاست لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دا پوسټ بیا شریک کړی او دا کار یې ډیره ښه مشوره بللې ده. یوې باوري سرچینې یک تلویزیون ته تایید کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې اترې پرته له کومې پایلې پای ته رسېدلې او پاکستاني پلاوي له استانبول ښار اسلام آباد ته تللی دی. د سرچینې پر وینا د پاکستاني پلاوي مشر له افغانستان غوښتنه کړې چې ټولې هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي افغانستان ته راوبالي او دلته یې کنټرول کړي. د اسلامي امارت استازو دا کار غیر منطقي ګڼلی دی. افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې اترې په ترکیه کې ودرول شوې او پاکستاني پلاوي استانبول یې پرېښود او اسلام آباد ته لاړل. سرچینو یک تلویزیون ته تایید کړی چې د پاکستاني پلاوي مشر له افغانستان غوښتي چې ټولې هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه کوي افغانستان ته راوبولي او دلته یې کنټرول کړي. د سرچینو په وینا د غوښتنې د منځګړو قطر او ترکیه لپاره هم حیرانتیا رامنځته کړې ځکه چې دا کړنه د افغانستان لخوا په پاکستان کې دننه د ډلو د کنټرول غوښتنې په توګه تعبیر شوی. ترک میز مذاکرات توسط پاکستان یک اقدام غیر دیپلماتیک و نشانه ضعف آنهاست. یعنی اسلام آباد با این رفتار خود کوشش میکند که بالای کابل فشار وارد نماید. زمانی که گفتگوها به بنبست بکشد دقیقاً سناریوی احتمالی جنگ می باشد و پاکستان از قدیم الایام در صدد این است که منطقه ناامن شود. سرچینې زیاته کړې چې د اسلامي امارت پلاوي په ځواب کې وویل پورته ذکر شوي ډلې له دوی سره تړاو نه لري بلکې پاکستاني اتباع دي او د دوی د کنټرول مسؤلیت په خپله د پاکستان پر غاړه دی. خو افغانستان ژمنه وکړه چې له خپلې خاورې به د پاکستان پر ضد عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. پاکستاني پلاوي غوښتنه وکړه چې که چیرې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لخوا په پاکستان کې برید وشي افغانستان باید ځواب ورکړي او ډاډ ورکړي چې دوی به ټولې هغه ډلې کنټرول کړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې بریدونه تنظیموي. افغان پلاوي ځواب ورکړی چې د پاکستان دننه امنیت د پاکستان د امنیتي ځواکونو مسئولیت دی. خواسته های پاکستان هم نهایت غیر عملی بود و بنابراین این تا آدم نتیجه گرفته میتونه که فعلا پاکستان برای یک تفاهم آماده نیست. اما در نهایت به نظر ما هر دو طرف مجبور هستند که برای این مشکل یک راه حل مسالمت آمیز پیدا کنند.
په بدل کې افغان لوري له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم له خپل خاورې کنټرول کړي او ډاډ ورکړي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د الوتنې او د پاکستان له خاورې د کارونې او د داعش فعالیتونو مخه به ونیسي. خو د پاکستاني پلاوي لومړی هوکړه له اسلام آباد سره ټلیفوني مشورې وروسته بیرته واخیستل شوه. د پاکستاني مذاکراتو ټیم مشر شهاب اسلام وویل چې پاکستان د امریکي بي پیلوټ الوتکو د تیریدو او عملیاتو یا د داعش د فعالیتونو تضمین نشي کولای. همه دنیا اینا میدانند که امروز تمام گروه های اگر جهادی است اگر تروریستی است و اگر همه گروه های مثلا شما ریشه هایش بکاوین میبینید که از پاکستان ها بخوره. اینا کجا تربیت شدن، از کجا آمدن که اینا رو صلاح دادن. بران یک ماجراجویی است که پاکستان میکنه، اصلا اراده‌ای برای صلح نداره. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري اترې ودرول شوې او پاکستاني پلاوي له استانبول ښار اسلام آباد ته ورسته له هغه لاړل چې دواړو خو د سوداګریزو لارو بیا پرانستلو او د بندیانو خوشکولو په ګډون په ډیریو مسودو هوکړه وکړه. خو د دوم اختلافي مسألو لامل خبري اترې وزندېدي. له هغه وروسته چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې به پایلې پای ته ورسېدې، د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو پر وړاندې نوي محدود کوونکي اقدامات پیل کړي دي. د دې وضعیت ترڅنګ د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز اعلان کړی چې له بې اسناده افغان کډوالو سره د کاروبار کوونکو کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. نوموړي له خلکو غوښتي چې افغانانو ته کورونه او هټۍ په کرایه ورنه کړي. د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ګڼ افغانان وایي چې ورځ تر بلې د پاکستان د حکومت له لوري د فشارونو کچه لوړیږي. دوی وایي پاکستان له یوې خوا د ویزو موده نه غځوي او له بلې خوا یې پر دوی د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو په دوام د فیصل خرګوټي په نوم سیمه کې پولیسو تېره شپه د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان نیولي دي. سره له دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ سازمان د بشري حقوقو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. خو د پاکستان حکومت د دې غوښتنو پر ځای د کډوالو پر وړاندې خپل اقدامات لا پسې پراخ کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر مهم غړو څرګنده کړه چې د پاکستان پوځ له غورځنګ او د هیواد له سیاسي ګوندونو غوښتي چې په خپلو ویناوو او دریځونو کې خیبر پښتونخوا ایالت د پاکستان برخه وګڼي. په ورته وخت کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو دا غوښتنه منلې ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د ګواښونو، فشارونو او د غورځنګ د بندیانو د خوشي کولو وړاندیزونو سره سره د پاکستاني پوځ د دې غوښتنې له منلو یې انکار کړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت او د پاکستان د پوځي رژیم د ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي او پوځي نښتو وروسته د هغه هیواد پوځ له سیاسي ګوندونو غوښتي چې په خپل ویناو او دریځونو کې خیبر پښتونخوا د پاکستان د خاورې یوه برخه وګڼي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې وایي چې ځینې ګوندونو په بیانونو کې دا غوښتنه منلې او د پاکستاني پوځ ملاتړ یې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بندیانو مشرانو د سختو فشار او له زندانه د خوشي کېدو وړاندیز سره سره دا غوښتنه په کلکه رد کړې ده. په خیبر ایالت کې د یوې عامه غونډې له ترسره کولو وروسته د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر مهم غړي ونیول او د هغوی بانکي حسابونه یې کنګل کړل. په ورته وخت کې د غورځنګ د غړو پر وړاندې نوې قضیې پرانیستې. اوضاع در داخل پاکستان بسیار بحران شده و عملات شدید نظامی علیه حکومت پاکستان در مناطق مختلف و جمله خیبر پختونخوا و طرف مرز صورت میگیرد که البته این نشان دهنده نارضایتی مردم از حکومت پنجاب در مناطقشان می باشد و از ظلم و تعدیه که نظامیگران پاکستان بالای مناطق خیبر پختونخوا می نماید به سطوح آمدن و همیشه سال هاست که اینا به خاطر آزادی خود و خاطر رهایی از قید ظلم و ستم پاکستان مبارزه میکنند. له دې سره هم مهاله د خیبر ولایتي شورا استازو په ګډه وړاندیز کړی چې د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د امنیتي وضعیت د ښه کولو، له ترهګرۍ سره د مبارزې او له کابل سره د اړیکو د ښه کولو لپاره یوه ګډه او جامع غونډه جوړه کړي. د اکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د غونډې غړي په پاکستان کې د خرابېدونکي امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي او ویلي دي چې د قبایلي سیمو خلک نور د ګولیو او بې ځایه کېدو زغم نشي کولی. د خیبر ولایتي شورا یو مهم غړی امجد علي ویلي دي چې
سره لدی چې پاکستانی پوځ په قبایلی سیمو کې 14,000 چاڼیز عملیات پیل کړي خو بیا هم په دې سیمو کې امنیت نه دی ډاډمن شوی. په همدې حال کې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په ایالت کې د غیر قانوني افغانانو د نیولو لپاره باید کور په کور د نیونې پروګرامونه پیل شي او ځیرک سیستمونه هم باید وکارول شي. مرمن نواز دا خبرداري هم ورکړ چې هر هغه پاکستانی چې غیر قانوني افغانان ته پناه ورکوي نیول کیږي. بعد از درگیری که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت، مقامات پاکستان از این ترسیدن که افغانان نبیاین دوباره خاک خود تحت نگیرن و یکی که مردم اون طرف خط دیرن پشتونا و بلوچا آزادی خود نگیرن. بو خاطر پیش از پیش تدابیر خود میگیرن برای اون نفرامی که شما جزء خاک پاکستان هستین و اعلان کنین که در ذهن جوانا و مردم ای داخل شود که ای خاک پاکستان داره که هیچ امکان نداره. مردم همشان از پنجاب ناراض هستن. خو د منظور پښتين په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې ډېر ژر به په رسمي ډول د جنگي جرمونو په تور د پاکستان د پوځ پر وړاندې په نړیواله جنایي محکمه کې شکایت ثبت کړي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د غورځنګ دفتر یو اعلامیه خبره کړه چې پکې د پاکستان د حکومت د ظالمانه سیاستونو غندنه شوې او ویل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو سولهییز په وسلې ولسی غورځنګ دی چې د جبري ورکېدو بشري حقوقو سرغړونو پر وړاندې یې خپل غږ پورته کړی دی. خو د راپورونو پر بنسټ په پاکستان کې امنیتي وضعیت خورا ناامن دی او پاکستانیان یې په جدي توګه اندېښمن کړي دي تر دې چې د پاکستان په نظام کې د سیاسي ناکراریو راپورونه شتون لري چې د هیواد د پوځي رژیم د سقوط احتمال زیاتوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د حل او اړیکو د ښه والي لپاره د مرستې وړاندیز کړی دی. د ایران ولسمشر ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو او د ګډو ګواښونو پر وړاندې د یووالي د ساتلو لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې سیمه ییز ثبات د ټولو هیوادونو په ګټه دی او باید د کړکېچونو د پراختیا مخه ونیول شي. پزشکیان زیاته کړې چې ایران د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلتیاو د هواري په برخه کې د منځګړیتوب او همکارۍ لپاره چمتو دي. د هیواد د ټولګه چارو وزارت وايي د روان 1404 لمریز کال د تلې په میاشت کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 493,500 میټریک ټنه توکي انتقال شوي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې له دې ډلې 901 میټریک ټنه صادرات وو چې ډېری برخه یې وچه میوې او د انارو جوس جوړوي. د ټولګه چارو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تر دې وړاندې ویلي و چې د 1404 کال د لومړیو شپږو میاشتو په اوږدو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو ټول حجم 2 میلیونه او 1,85,544 میټریک ټنو ته رسیدلی دی. ناپېژانده وسلوالو د داعش خراسان څانګې یو مهم مسؤل د پاکستان پېښور ښار کې وژلی دی. راپورونه وایي چې د نصرت په نوم وژل شوی د داعش خراسان څانګې دا غړی د یادې ډلې له مهمو کسانو و چې د 2022 او 23 کلونو په اوږدو کې یې کابل او شاوخوا ولایتونو کې ځینې بریدونه پلان کړي وو. سرچینو ویلي وژل شوی کس په پاکستان کې د پهلوان په نوم د یو مهم مرکز مشري هم کوله. که څه هم پاکستان په ښکاره خپله خاوره کې د داعشي موجودیت ردوي خو دا څویم ځل دی چې د دې ډلې مسؤلین په پاکستان کې د نامعلومو کسانو له لورې په نښه کیږي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معین محمد قاسم خالد په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د سیاسي رئیس سکاټ سمیت او د نوموړي له مل پلاوي سره کتلې دي. په دې ناسته کې ښاغلي خالد ژمنه وکړه چې د افغانستان اسلامي امارت به د نشئی توکو د کرکیلې قاچاق پیر او پلور مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او همدارنګه د روږدو د درملنې د وقایي د پروګرامونو مسلکي زده کړه او بزګرانو ته د بدیل کښتونو له لارې د ستونزو د حل لپاره نړیواله همکاري غواړي. یونما د افغانستان اسلامي امارت د رهبر له لوري د نشئی توکو د مخنیوي فرمان وستایه او د یادې ادارې استازي د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې د دواړو لوریو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، ظرفیت جوړونې او د مخنیوي د پروګرامونو د همغږۍ د پیاوړتیا پر اړتیا اتفاق وشو. د فلسطین روغتیايي چارواکو پر وینا اسرائیل یو ځل بیا د غزې پر بیلابیلو سیمو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې لږ تر لږه 26 فلسطینیان شهیدان شوي دي.
د راپورونو له مخې دا بریدونه تېره ورځ پیل شوي او تر نن سهار پورې یې دوام درلود. د عیني شاهدانو پر وینا د بریدونو موخه د غزې په کډوالو کمپونو، استوګنیزو ودانیو او د موټرو کاروانونو و. روغتیایي چارواکي وایي چې 15 تنه د کډوالو په یو کمپ کې په یو کور کې، 4 تنه نور په یو ودانۍ کې او 15 تنه په خان یونس سیمه کې په یو موټر کې شهیدان شوي دي. نور شهیدان په بېلابېلو سیمو کې د نورو هوایي بریدونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسرائیلو دا بریدونه وروسته له هغه پیل کړي چې د روانې میاشتې په پیل کې له حماس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځګړیتوب د اوربند تړون کړی و. د دې تازه بریدونو له امله د دې اوربند عملیات مات ګڼل شوي دي. د غزې اوسیدونکي وایي د بریدونو له امله د سیمې فضا ترخه شوې او خلک د یو بلې جګړې له ویرې له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا